او که دا کار وشي نو نړیوال په خپله مستقیما مداخله نه کوي مګر د اتومي وسلو د دغې لپاره دوی به حتما دلته دغه نظام په حساب کنټرول لاندې نیسي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن د جهادي د راپورونو ترڅنګ دوه غټې پوښتنې مې راخیستې دي چې د هغې ځواب کاملا کیدای شي لا 15 دقیقې ونیسي. نو زه به یې د هماغه ځواب کوم. نور پوښتنې او داسې د دوستانو د تبصرې مې نه دي راخیستې. د جهادي خبرونو په لړ کې 8 اپریل یعنی پرون وزیرستان شمالي کې د میرعلي په ولسوالۍ کې مجاهدینو پر پوځي پوستې باندې د پیکا او نارنجکو حملې وکړلې. ځاني او مالي تلفات دښمن ته اړولې دي. همدارنګه د 8 اپریل پرون غرمه مومن ولایت خویزو بایزو ولسوالۍ سوران سیمه کې د پوز ترمل امنیتي کامره د منځه وړل شوې ده. په همدارنګه په 8 اپریل جنوبي پنجاب د تونسي شریف په سیمه دغه کې ولسوالۍ کې د جروار په سیمه کې مجاهدینو د یو عسكر په نامه د اسامه د اختر زوی او عبدالباسط د احمد بخش زوی دواړه په دغه یعنی د کار په حالت کې ونیول او پس له هغې نه د تحقیقات لپاره وسپارل تر څو دا تحقیقات سرته رسول کیږي. معلومه د دې سرنوشت به معلوم نه چې دا تصمیم ونیول شي که د غټ مجرمین نو محکوم په اعدام بشي او که چېرته جرم غټ نه او عفوه یې وغوښتله کیدای شي دوی بیرته خوشي کړلی شي. همدارنګې په 9 اپریل نن غرمه 11 بجې جنوبي وزیرستان د شکتوی ولسوالۍ د ژورې په کلي کې د ژورې کلي په پوسته کې مجاهدینو حمله وکړله. ځاني او مالي تلفات د پوځ ته اړولې دي. همدارنګې نن 9 اپریل ماسپښین وخت کې د خیبر ولایت باړې ولسوالۍ د تیرا میدان په زنګي پوسته باندې د دراسکوف په حملې په نتیجه کې یو عسکر وژل شوی دی. همدارنګې په 9 اپریل نن غرمه شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ د اسوخیلو د پل پوستې باندې د نارنجکو حمله وشوله. 2 موټرې پکې ویجاړې کړلی شوې. په موټرو کې سپاره پوځي افسران او د په حساب ووژل شول او مالي ځاني تاوان پوځ ته واړول شو. همدارنګې په 9 اپریل دیرې اسماعیل خان د پروا ولسوالۍ کوی بهاره سیمه کې د وزیرستان د سیمې پولیس افسر او استخباراتو ادارې کارمند افسر جان د میر عباس زوی سره د وسلې ونیول شو. د څو ورځو قید وروسته چې تحقیقات ترې وشول د سیمې د مشرانو په ضمانت باندې خوشي کړل شو په دې تضمین سره چې دا به دوباره دښمن سره نه یوځای کیږي او د پاکستان پوځ ته به کار نه کوي. د جهادي پښتنو دغې نه خبرونو نه پس اوس پښتنو ته راځو. یو ورور په نامه د عرفات صافي دا پښتنه راستولې ده که چیرې پاکستان له دننه نه سقوط وکړي قومي تجزیه یا جهادي ډلو واک ته د رسیدو سره مخ شي آیا نړیوال ځواکونه به مداخله وکړي او دا هیواد به خلې سلا کړي؟ دا یو جز د پوښتنې دی. دویم جز دا دی او که دا کار نه کوي نو د اتومي وسلو لاسه وتل به نړیوال امنیت لپاره څومره خطر ولري؟ دا 2 پوښتنې دي. په یو پوښتنه کې اول به دا تاسو ویم که د پاکستان دننه که نظام تغییر خوري او تجزیه منځته راځي دا خو دغه کار دی چې نړیوال د تر شا ولاړ دي. یعنی نړیوال دغه تغییر غواړي او که دا کار وشي نو نړیوال په خپله مستقیما مداخله نه کوي مګر د اتومي وسلو دغې لپاره دوی به حتما دلته دغه نظام په حساب کنټرول لاندې نیسي. په مجرد چې دوی دا نظام دغه حالت ته ورسېده چې دوی اوس پوهېږي دا نظام سقوط کوي ملګرو ملتونو مجلس کینی شورا د امنیت کینی یو تصمیم نیسي او هغه تصمیم کې ورکېږي چې دغه مملکت کې حالات خراب دي او نظام په دغه دی او اتومي د نړۍ لپاره خطر دی فلهذا د حافظ صلح قواوې باید لاړې شي.
په هغه صورت کې بیا نو په مشرۍ د امریکای په خپل امریکا د ملګرو ملتونو په اجازه سره یو دوه درې مملکت نور رمضان سره راخلي راځي او د اتوم یو نه اخلي خلي صلاح کوي او پاکستان پس لاغینه تجزیه کوي. نو د دې لپاره دوی دا هیڅ کله اجازه نه ورکوي چې د اتوم د اسلامي حرکتونو لاسته ولويږي او یا دا نړۍ ته د په حساب خطر جوړ کړي. ځکه دا خبره تاسو درسته ده کله د لاسته ولويږي دوی دا نړۍ ته ګواښ غني خطر غني او دغه جنگ چې په پاکستان کې شروع کړي د غربي نړۍ هم دې لپاره شروع کړي چې د دې اوضاع دونه خراب شي چې نړۍ مجبور شي چې د دنه د اتومي وخلي کله د اتومي وخلي داخله سلاکي. نو دا جنگ د اتوم د قدرت لپاره د منځولو لپاره د پاکستان د تجزیه لپاره دی. په داسې صورت کې خپل نړیوال د تر شادي د کوم څوک کدلته قدرت ته رسیږي هغه هم په کنټرول لاندې او کله چې مسله د نظام تغییرېدل شوه ملګرو ملتونو شورای امنیت به اقدام کوي او په هغې نتیجه کې به قوا دلته راځي د اتوم به د دوی نه اخلي او بیا د پس هغې نه د پاکستان د تجزیې پروګرام به عملي کیږي. دویمه پوښتنه زمونږ د ورور سمسور صافي ده. دا وایي چې پاکستان فوجیان ادعا کوي چې ټي ټي پی لاسته د ټانکونو ضد امریکایي وسله یعنی جاولین رسیدلی دي او دوی زیاتوي چې دا وسلې ورته له افغانستان ور رسیدلی. په دې خبره نظر واچوي آیا افغانستان دا حساسه سلاح لري؟ که لري نو آیا دومره به چیرته زیاته وي چې انتر ټي ټي پی ورسیدلی وي؟ اوله خبر خدا د وروره چې امریکا دلته داسې اسلحه نه ده پریخي چې هغه د اسلامي امارت په حساب د هغې نه بل چاته ګواښ شو استفاده ترې وکړي. د ټانک دلته نه دی پریخي، طیارې دلته نه دی پریخي، هلیکوپټرې نه دی پریخي، میزایل نه دی پریخي او داسې ضد د ټانک اسلحه چې پریخي نه ده. فرض وکړو چې کم دانه تاسو وایي چې پاتې اوسي هغه دونه نه دي چې دوی ولیکي د ټي ټي پی ته چې هغه د پاکستان په خلاف استعمال کوي او خپل اسلامي امارت چې دی هغه خپل دې ته ضرورت لري. که فرضاً یو څه مقدار پاتې می هغه دوی ته ورکړي خو نن چې هغه استعمال شو سبا هغه بیا نشته. دا خبره کوم ټکی ته اشاره کوي؟ دا دې ته اشاره کوي چې په پاکستان کې کومه لوبه روانه ده او په کوم قوت سره چې روانه ده دا په خپله ښکاره کوي چې د ده تر شا لوی لاسونه دي، د ده فنډ، د ده پیسه، د ده ټریننګ، د ده خلکو ته لباس، ډوډۍ، مرمي رسول. بیا دا د ټانک ضد مرمي چې ده دا داسې اسانه نه ده. دا که افغانستان کې ایم دلته بسنه نه کوي نو د دې لپاره لوی قوت پکار دی او د همدې لپاره زمیش د په واضح او ښکاره توګه باندې وایم چې د دغه حرکت تر شا باندې په نړیواله سطح باندې تاسو ګورئ چې نه تنها امریکا ده بلکې هندوستان هم دی او نور ملکونه چې د امریکای سره همنوا دي هغوی لاسونه دلته دي او دا اسلحه هم باید د داسې یو لارې نه راشي چې نړیوال قوت هلته وسي. فرضاً دا کېدی شي چې د ایران د لارې نه دوی ته را داخله شي، دا کېدی شي د ګوادر د لارې نه هلته دوی کسان ولري د کشتیو کې د هندوستان نه به راځي هلته دغه، یا دا کېدی شي چې هندوستان د لارې نه کشمیر او د کشمیر د لارې نه داسې راکوزه شي دلته او د مجاهدینو ته وسپارل شي. دا کې لارې ورته ډېرې زیاتې دي. غربي نړۍ چې کله یو شی غواړي یو کار کوي هغې ورته لارې جوړوي او د هغې لپاره دغه سپلای کوي. یعنې دغه ضد د ټانک دغه د تاسو به وګورئ لږه موده پس کېدی شي دوی هلیکوپټرې چاپه کړي، کېدی شي دوی د پاکستان جازونه ووایي. نو دا به بیا موږ وایو چې افغانستان ورکړي ځکه افغانستان په خپله دا شی نه لري مګر دا به دوی ته ورکول کېږي ځکه دغه نظام دوی غواړي د پاکستان د اردو چې ده دا د نړۍ شپږمه قوي اردو ده دا باید ماته شي ځکه د پاکستان نظام مات دی، پاکستان اقتصاد مات دی، سیاسی نظام مات دی، خپل په منځ کې ټولنې امبسګي نه لري، خلک د ازادۍ لپاره راوچت شوي دي که چېرته هغه د بلوچستان خلک دي که د پښتونخوا دي که کشمیر دي او که د سند دي خلک راوچت شوي دي. یوازینی شی چې دغه خاوره د خپل په موټي کلکه نیولې د هغه د پاکستان اردو ده او جنرالان دي ځکه چې هغوی د دغه لارې نه پیسې ګټي او جیبونه ډکوي او د هغوی بازار ګرم دی. د هغې بازار ماتولو لپاره د هغې اردو د ماتولو لپاره د نړۍ ټول قدرتونه سره یو ځای شوي دي او د هغې مشري د امریکې په لاس کې ده. دوی د پاکستان د دغه نظام د تضعیف لپاره غواړي اردو یې ویل شي. همدې لپاره د اردو په مقابل کې ګوري کم از کم 400 جبهې جوړې شوي دي. اوس د دوی نظامیان وژل کېږي، جنرالان وژل کېږي، نیول کېږي، اچول کېږي تر څو چې دوی تضعیف شي، داسې حالت ته ورسېږي
چې بیا نړۍ مداخلې ته لاره جوړه شي او خپل پاکستان اردو وای چې نور موږ دغه نه لرو فرزندۍ مصرف ډیر اوچت دغه مصرف دی ونشي ورکولای نړۍ ته مخ راوړي اسلحه کمبوتۍ سره مخ شي بیا نړۍ راځي مداخله کوي او د هغه مداخلې په نتیجه کې دینه به د ارس اخلي اتم به تنه اخلي او مملکت به د تجزیه خواته وړي دا هغه اساسي ټکی دی دغه چې نن پاکستان د افغان مهاجرینو وباسي او په حساب د غاخ لګي په افغانستان باندې د هر موضوع لپاره لکه څنګه تاسو ویل دی وی چې دغه جولین په نامه کوم راکټ د ضد ټانک د افغانستان ورکړي دي دا د ډیر ورخطایي نه دا کار کوي ځکه دی باندې اوس لار ورکه ده دی نه پیږي په چا غاخ لګي دی په افغانانو باندې غاخ لګي دی تهمت په افغانستان باندې وای دی بهانه جوړي چې نړۍ په یو رقم راشي بیرته په افغانستان نه نوځي دلته یو جنگ شروع شي یا فرضاً د اصلي خبره پرون دی بیا د اسحاق ډار تازه کړي و د مارک روبیو سره خبره کړي و هغه ورته ویلي چې او د بابت کې موږ د اصلي اخلو چې ما په برنامه وکړه چې اسلامي امارات درته چې راځه اصلي د وخت اصلي خو نشته باقي کسله نشته ټرکونه دي موټرونه دي وسایل دي راشي وسایل دي واخله ورته به وي دا د واخله او ماته میدان خوښه کوم ماته پیسې مې راکړه په موږ چې پیسې وخت بیا به موږ هغه میزایلونه واخلو چې د پاکستان خوله به پې ماتو اوس خو موږ سره میزایل نشته پاکستان هسې بد کوي په موږ تهمت وي زموږ په نظام باندې او په افغانانو باندې تهمت وي دی د ورخطایي نه اوس داسې کار کوي لکه څوک چې دغه شي غاښ لګي نو دی د ورخطایي نه غاښ لګي او دا انشاءالله کوم نتیجه نه ورکوي کوم ځای ته نه رسېږي دی او دا جهاد به دی په مقابل کې رواني د ما غیبي قوتونه دي قدرتونه دي چې نړۍ کې دغه جهادونو تر شا ودرېږي او بیا هیڅ هغه نظامونه سقوط کوي په سوریه کې تاسو کتر په ظرف د یو میاشت کې جولانی را پیدا شو نظام رنسکورم کو قدرت ومنیو او امریکایان خوشاله شول نو دا خو د نړیوالو لوی لوبي دي او کله چې یو تصمیم نیسي کېږي د پاکستان لپاره دی پروګرام ډیر پخوانه دی او دای تطبیق کړی دی روان کړی دی او تر څو چې پای تکمیل ته نه رسولي پرېږدي نه او دا نظام په نسکوري اله د چې دغه نظام څومره زر دغه شي ځکه زموږ مهاجرین په سخت ستونزه کې دي په بد سترګه ورته کتل کېږي او په عین حال کې به حساب د دې کور سامان پیسې هر څه ته اخیستل کېږي حتی زمونږ خويندې میندې دوی په زندانونو کې اچي چې دا زمونږ تاسو د ټولو رسوماتو عنعناتو او زمونږ تاسو د ټولو غوښتنو خلاف دی بس الله ته به دعا کوو چې دغه نظام ناکام شي او نسکور شي او افغانستان خپل هغه قدرت او عظمت ته ورسیږي هیله د برنامه ګوري خو کې دوستان سره شریکه کوي تر بل برنامه تاسو په لوی رب العزت سپارم و ما علینا الا البلاغ